السلام علیکم قدرمنو دوستانو، پرون چې موږ تاسو سره د اویس ماشوم په باره کې کومه ویډیو شریکه کړې وه چې هغه ډیر په بېدردۍ سره وژل شوی و، اوس د هغه پلار تازه انټرویو شریکه کړې ده او ویلي دي چې زوی یې ولې وژل شو. ټول حقیقت په خپله په دې ویډیو کې وګورئ. یقینا چې د دې ویډیو په کتلو او د اویس د پلار او د کلیوالو په خبرو باندې به تاسو ډیر خفه شئ چې دومره غټ ظلم ولې وشو او آیا رښتیا اویس د دومره ظلم قابل و که نه. خو دا ویډیو خامخا تر اخره وګورئ چې په حقیقت باندې پوه شئ. قدرمنو، تاسو ته معلومه ده چې 2 ورځې وړاندې د 4 سدې په شوډاک کې یو ګلالي ماشوم اویس احمد چې د اسلامیه کالج سټوډنټو په بېدردۍ سره وژل شوی و. د هغه پلار په تازه انټرویو کې ویلي دي چې بېشکه موږ د ډېرې غریبې کورنۍ سره تعلق ساتو، خو د هیڅ چا مو بد نه دي کړي، ګینې د کلي د خلکو نه تپوس وکئ. خو زه نه پوهېږم چې موږ سره دا ظلم ولې وشو، خو البته داسې څوک وو چې زموږ په خوشحالۍ باندې نه خوشحالېدل او په موږ باندې بده ورځ پیرزو شوه. هغه وایي چې خپله خېټه به مې نیمه پرېښوده، خو غوښتل به مې چې بچي نه مې ښه انسان جوړ شي، ځکه چې خلکو ته ترې ښېګڼه ورسي او که چاته ترې ښه نه رسي نو بد به ورته هم ونه رسوي. هغه وایي چې د تیرو 3 شپو نه مې خوب نه دی کړی او په همدې سوچ کې پروت یم چې کوم داسې بد مې چا سره کړي دي چې د هغې په بدل کې را سره داسې کار وشو، خو خپل بد راته مخې ته نه راځي. د کلي یو مشر هم دا خبره وکړه چې موږ هیڅکله نه دی اورېدلي چې دې کورنۍ یا دې هلک په پوله پټي او سانګه وغیره باندې چا سره لانجه کړې وي. هغوی وویل چې قاتل پټ نشي پاتې کېدی، که حکومت موږ سره مرسته وکړي او زر تر زره قاتل ونیسي نو دا به ښه خبره وي، که نه نو موږ به د 3 ورځې نه پس حکومت ته ډیډلاین ورکوو چې قاتل زر تر زره پیدا کړي او که پیدا یې نه کړي نو بیا به موږ احتجاج کوو. پولیسو او ادارو له پکار دی چې په دې کار کې خاص انټرسټ واخلي، ځکه که نن دا ماشوم مړ شو سبا نور هم مړه کېدلی شي، نو د دې مخنیوی پکار دی. او که حکومت قاتلانو پسې کوشش نه کوي نو موږ پرامن خلک یو، خو د دې ظلم په خلاف به احتجاجونه شروع کړو. ډیره زیاته د افسوس خبره ده چې یو داسې ماشوم چې خپل کار سره کار لرلو هیڅوک یې نه و ازار کړي، هیڅ چاته یې تکلیف نه ورسولی، خو بیا هم ظالمانو په بېدردۍ سره وژلی دی. لعنت شه په داسې خلکو باندې. انشاءالله ډیر زر به داسې قاتلان ونیول شي او حکومت نه غوښتنه کوو چې سخته سزا دې ورته ورکړي. دا ویډیو د کتلو مو ډیره زیاته مننه کوم. له نورو په زړه پورې معلوماتو لپاره او د نړۍ او سیمې له حالاتو او خبرونو لپاره زموږ چینل خان کلیک در سره سبسکرایب کړئ. تر بیا د لوی الله په امان.